سلامونه دوستانو، زموږ نن درس دی سینګولر نان او پلورل نان. موږ نن دا زده کوو چې یعنې واحد اسم څه شی دی او جمع اسم څه شی دی. A singular noun names only one person, place, thing, animal. یو واحد اسم نوم دی یوازې د یو شخص، ځای یا شي یا حیوان. دا دوستانو زمونږه سینګولر یا واحد اسم دی. دوستانو لکه ډاکټر، دا دوستانو له مونږه سره یو نفر یو ډاکټر دی. که موږ د یو چا نوم واخلو یعنې هی ایز ا ډاکټر، هغه یو ډاکټر دی. هغه یو ډاکټر دی. لکه موږ چې څنګه وویله پلیس ځای ظاهروي سینګولر نان، دا دوستانو یوازې د افغانستان نوم دی. افغانستان یعنې د افغانستان. دا له مونږ سره یو شهر دی. کپ یعنې کپ دوستانو پیاله یا کپ، دا هم دوستانو له مونږ سره یو دی. انیمال حیوان، دا هم دوستانو یو سینګولر واحد اسم دی، یعنې یو واحد دی. له دې سره دوستانو نور کوم داسې څه نشته چې هغه موږ سره جمع کړو. نو دا مثالونه دوستانو زموږ د سینګولر نان دي. نو موږ زده کوو پلورل نان چې what is plural noun. A plural noun names two or more people, places, things, animals. یو جمع اسم د دوو یا ډیرو خلکو نومونه دي، یا ځایونو یا د شیانو یا حیوانات. دوستانو دا د دې شیانو نومونه دي، نو هغه له مونږ سره پلورل یا جمع راځي. لکه ډاکټرز، دلته دوستانو له مونږ سره یو ډاکټر نه د ډیر دي. نو دلته مونږ ور اضافه کړی دی د اس توری. انشاءالله په دې باندې مونږ مخته بله ویډیو ډیره په ډیټیل سره لرو چې دا اس مونږ ولې ور اضافه کړو. ډاکټرز، ډاکټر یعنی ډاکټرز یعنی ډاکټران. سیټیز یعنی ښارونه، یو ښار نه د دوستانو، دا ډیر ښارونه دي. سیټیز یعنی ښارونه، دا په چیز کې راځي پلیسز یا ځایونو کې راځي. سیټیز ښارونه. کپس کپونه، پیالې، دا هم دوستانو موږ په اس ور اضافه کړو. نو په اس سره د دې هغه جمع پلورل نان جنې جوړ شو. انیمالز حیوانات. دوستانو دا و زموږ د نن ورځې درس. الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ وګرځېږي. چینل سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.